دی آباد زما ګران افغانستانا ګل ګلزار د شډاګونا غړم بچو ته د مدام امنو. کندهار ښاروالي د خپلو پراخو انکشافي کارونو په لړ کې څه موده مخکې د کندهار ښار په 8مه ناحیه کې د پنجاب ویالې غاړې سړک په اساسي او معیاري شکل ورغوي. دا سړک چې تقریبا 1500 متره اوږدوالي او 10 متره پلنوالی لري په رغولو کې هر ورځ 10 کسانو په فني او غیر فني ډول کار کړي. د دې مهم سړک په رغولو سره د سیمې خلکو زیاته خوښي ښودلې او د کندهار ښاروالي له دې ګام څخه یې مننه کړې. موږ په دغه ساحه کې د ډېر مشکلات سره مخ وو. دغه سړک چې دی دا تقریبا د 4-5 کلو سړک دی چې پر دې لاره باندې خلک تیریږي دغه کیږي، نو پر دغه باندې د ډیرو خلکو مشکلات تقریبا 300-350 کوره د دغه سړک څخه مستفید سوله او د خټو د بارانو د ګردو شان څخه خلاص سوله. د ښاروالۍ څخه او د موسسو څخه زما دا غوښتنه چې نور هم دا کارونه دوامداره شي او دا ځوانان ډېر په کارونو سره اخته شي. دښتې غرو لاره د ګران دي کاڼي د ټول لالو مرجان دي د هر افغان لپاره یې جنت نشان.